د منافق نښې له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي د منافق نښې درې دي. کله چې خبرې کوي نو دروغ وایي، کله چې وعده وکړي له خپلې ژمنې په شا کیږي، او کله چې امین ونیول شي نو خیانت کوي. په همدې ارتباط بل حدیث داسې دی. له عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي څلور ګونې داسې دي چې په چا کې وي نو په بشپړه توګه منافق دی، او په چا کې چې له دغو نه یو خصلت وي نو په هغه کې د نفاق یو خوی دی، تر څو چې یې پرېږدي. کله چې څه په امانت ورکړل شي نو خیانت کوي، کله چې خبرې کوي نو دروغ وایي، کله چې عهد کوي نو غدر کوي، او کله چې شخړه کوي نو ښکنځلې کوي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ، او یا هم کوم سوال یا نظر لرئ نو کمنټ وکړئ، او همدارنګه د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.